ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. له تیرو څو ورځو را په دې خوا په کابل کې د تیرو ګازو او خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. د سوداګرۍ خونه وایي د دغه ستونزې لامل د کابل کندهار لویې لاره د موټر چلوونکو احتساب بولي او وایي چې حکومت له ژمنې سره د احتساب کوونکو ستونزو ته رسېدګي نه ده کړې. د پاکستاني نړیوال هوایي شرکت پیایې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دغه شرکت غواړي افغانستان ته خپل هوایي تجارتي پروازونه کې پام وړ ډېروالی راولي. د دغه شرکت په خبره په پام کې ده چې له دې وروسته کندهار، هرات او مزار شریف ته هم پروازونه ولري. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن اداره له سعودي عربستان سره پر اړیکو بیا کتنه کوي. سپینه ماڼۍ وایي د سعودي او امریکا تازه اړیکې ښیي ښایي د نورو بدلونونو ترڅنګ یو ستر بدلون دا هم وي چې د ولسمشر او د سعودي پاچا ترمنځ اړیکې برقرار اوسي نه د ولسمشر او ولیعهد ترمنځ. او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس له حکومته غواړي چې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې سوداګرو ته د اوښتو جانونو تاوان ورکړي.